د سپوږمۍ تر کلي. د سپوږمۍ تر کلي خپرونې قدرمنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله یم چې ټول به روغ جوړ خوشحاله یاست. دوستانو په دې خپرونه کې تاسو سره د مینې او جګړې ناول 5مه برخه شریکوم. تر پای شیبو را سره اوسئ. باران نوی درېدلی و. په پاخه سړک ځای ځای اوبه ډنډ ولاړې وې. ملک د روغتون د 3م پوړ په کړکۍ کې ناست و. په سړک کې د موټرو او لارویو د تګ راتګ ننداره کوله. په سړک تېرېدونکو پسې به یې تر هغه وخته کتل چې له سترګو به یې پناه سول. د کړکۍ د خلاصې پلې په آینه کې یې وکتل. ژېره یې رسېدلې وه. یو 2 سپین وریښتان یې پیدا کړل. ویې نیول، کش یې کړل، خو ویې نه ویستل. د کړکۍ د پلې په آینه کې ګډوډ تصویرونه لیدل. پله یې په لاس تکیه کړه. ښه ورته ځیر سو، خو ویې نه پېژندل. سترګې یې د لاس په شا وموښلې. په هنداره کې تصویرونه یو په بل اوښتل. ملک په ځیر ځیر ورته وکتل. خړ پړ کلی، د اور لمبې او لوګی، د الوتکو تصویرونه، شنه فصلونه ورباندې سرې پرخې پرتې، او په دې ټولو کې د خماري تت تصویر په ویښو سترګو د خوب نړۍ ته بوت. ملک خپل سر په لاسو کې ونیو. د سر وریښتان یې ګډوډ کړل. لاندې د ښار واټونو ته وکتل. هلته وړاندې په پارک کې ښځې او نارینه ګرځېدل. ماشومان لوبې کولې. د روغتون څنګ ته له هوټل څخه د سندرو غږ راڅه. په پارک کې خلک خوشحاله معلومېدل. خندل یې. دته داسې معلومېدل لکه چې ټول به د پورې خاندي، لکه په خلکو یې چې خوښي نه لورېږي. ژر یې مخ بلې خواته واړوه. د هوټل د ټایپ د سندرو اواز اورېدل کېده. ټایپ کومه بله سندره غږوله، خو د ملک غوږونو ته هغه پخوانۍ سندره راتله. سپینې خیمې په پاکستان ولاړې دینه، بیا نه درځمه، ړنګ سې کابله، بیا نه درځمه. ملک له اسویلي سره وویل، بیا نه درځمه. مور مې هم یوازې پرېښودم. د مور د مرګ خبر چې څو ورځې د مخه نظر محمد ورته راوړی و، بې سیکه کړی و. نظر محمد چې د بل کلي و، څو ورځې د مخه دلته راغلی و. یوازې دومره خبر و چې د ملک مور مړه سوې. نور نه له ناروغۍ خبر و او نه د دوی د کور له نورو احواله. نظر محمد دا هم ویلی و چې کلي ته د ده د مرګ اوازه تللې ده. ملک په کوټه کې یوې بلې خواته ګرځېده. نن د مهاجرینو د روغتون دا کوټه له ناروغانو تشه وه. د کړکۍ خواته ودرېد. په هغو ځوانانو یې کینه راغله چې کتابونه په لاس کې ول او ښوونځیو ته روان ول. روغتون ته مخامخ د ښوونځي د درسونو د پیل زنګ به وهل سو. ټول د خپلو ټولګیو په لور ولاړل. ملک ته د باتور ښوونځی ور یاد سو چې ګوري به د شپې په بمونو والوځوه. ملک په هغه شپه خپل ځان نه بد راغلل. د کړکۍ د خلاصې پلې په آینه کې یې ځان ته بد بد وکتل. بیرته یې مخ ترې واړوه. خو بیرته له روسانو سره جګړې ور یادې سوې. هغه ورځ چې د روسانو لویه قوا یې پسې واخیسته. خوشحاله سو. ځان به لوی اتل ورته ښکاره سو. بیا به خپلو زحمتونو ته پام سو. لوږې، تندې، د هاشم او غفار جګړې. کله کله له سړي د فکرونو لړۍ وشلېږي. د ښو فکرونو د پښو پلونه ترې ورک سي. ښې او بدې خاطرې په یوه وار ذهن ته راځي. ملک نن هماسې و. د ذهن په اسمان یې د کرکې وریځې راخورې سوې وې. زړه یې غوښتل خپل ماشینداره ورسره وای او له دې 3م پوړ نه یې د ښار په خلکو ضربه کړې وای. دا لویه نړۍ به ورته لویه هدي راښکاره سوې وه. د خپلو ارمانونو قبرونه یې پکښې لیدل. خو بیرته به د هغو وریځو د زړه په دښتو د مینې باران به وارېده. خماره به ور یاده سوه. له ځان سره به یې وویل، هغه به هم وایي چې زه په دې دنیا کې نه یم. ساعت ته یې وکتل. 11 بجې وې. پرون یې ورته ویلي و چې نن غرمه به له روغتونه وځي، خو ډاکټران لا نه و راغلي. ملک په خپل چپرکټ اوږد وغځېد. له ځان سره یې وویل، که هغه نړۍ شنې سترګې ډاکټره رانیسي، څرنګه به یې ووینم. له ځایه ولاړ سو. په کوټه کې وګرځېده. کاپیره ځواني خدای ورکړې ده. د میز پر سر درمل یې سره راټول کړل. په المارۍ کې هم چې څه کالي وو په ګلدار دسمال کې غوټه کړل. بیرته په خپل ځای پرېوت.
جولیا له یوې بلې ډاکټرې سره راننوتله. جولیا په ټنډه لاس کښېښود. بلې ډاکټرې فشار وکوت. دواړو په انګلیسي سره څه وویل. ډاکټرې دوسیه به راواخیسته، ووته. جولیا په یوې پاڼې څه ولیکل. ملک ته یې ورکړل. ویې ویل تاسې اوس بیخي جوړ یاست. هیله ده له موږ څخه خفه سوي نه یاست. ملک ورته وویل زه به د تا نیکي ټول ژوند هیره نه کړم. د جولیا سترګې ته ځیر سو. ډېره مهربانه ښځه یې، خو ارمان. خبره یې وژوله، نه پوهېده څه ووایي. جولیا په حیرانۍ ورته وکتل. ارمان څه؟ ارمان دا چې ته کافره نه وای. جولیا وخندل. کافر تاسې چاته وایاست؟ ملک بې باره وویل موږ کافر هغه بولو چې له خدای منکره وي. زه په لوی خدای جل جلاله ایمان لرم، ترې منکره نه یم. عجیبه ده. جولیا وویل دا څه عجیبه ده؟ د ځمکې د مخ ټول موجودات د خدای جل جلاله ثنا وایي او بیا انسان ته خدای پاک عقل ورکړی دی. دا عجیبه نه ده؟ عجیبه دا ده چې موږ انسانان ولې یو له بله کرکه لرو، ولې د کینو په ځای مینه نه کړو. ملک حیران حیران ورته کتل. وروستۍ خبرې یې خندا وروستله. مسکی سو. شونډې یې بوزې کړې. په کوټه کې بل څوک نه و، خو د جولیا خواته په شونډو داسې اشاره وکړه لکه په کوټه کې نورو کسانو ته چې وایي دا ګوره د دنیا نه خبره ده، انسان داسې پاکه فیروزه ورته ښکاري. خبره نه ده چې دلته انسانان د ورونو وینو ته تږي ناست دي. د ملک په زړه کې ډېرې خبرې وې، نه پوهېده څه ووایي. جولیا ته نږدې سو. نیغ یې د هغې سترګو ته وکتل. زه به د ټول ژوند هیره نه کړم. جولیا له کړکۍ د باندې پارک ته وکتل. ملک غلی و. هیله یې لرله له هغې هم د مینې خبره واوري، خو جولیا څه ونه ویل. ملک ته یې کښته پورته وکتل لکه چې په کتلو کې وایي ته افغان یې افغان، ته په مینه څه پوهېږې؟ ورځه خپل مورچل ته ځان ورسوه. جولیا یو ځل بیا ورته وکتل. شونډې یې وښورېدلې. د ملک زړه په ټوپونو سو. جولیا یوازې وویل مننه. ملک د هغې څرڅو شنو سترګو ته ځیر و، خو هغه څه یې پکښې ونه لیدل چې تمه یې لرله. د هغې سترګو ورته ویل ورځه مورچل ته ځان ورسوه. تاسې د مینې لپاره نه، د وینې لپاره پیدا سوي یاست. ورځه مینه له تا څه غواړي، مینه له تا څه غواړي. پیرهدار د کلا د کونج د ژورې کوټې دروازه خلاصه کړه. دا کوټه پخوا د ازغو او د ژمي د لرګو لپاره ځانګړې سوې وه، او حاجي جان ګل به د ژمي د لاندې د پسونو غوښې هم پکښې ځړولې. له دغې کوټې څخه د کلا برج ته هم لاره تللې وه چې د قومندان هاشم مخصوص زندان و. بل پیرهدار د برج د خونې دروازه هم ور خلاصه کړه. کوټه تیاره وه. یوازې د برج له دوهم پوړ څخه د راپرې سوي دریڅې له لارې رڼا راتله. په کوټه کې پروت بندي چې لاسونه او پښې یې په سپین پړی تړل سوي وو. د قومندان په لیدو کوشش وکړ چې له ځایه جګ سي، خو ویې نه سوی کولی. قومندان پیرهدار ته مخ ور واړوه. دا نور بندیان مو څه کړي دي؟ صاحب هغه مو زړې کلا ته ولېږل. نو ولې؟ تاسو ویل صاحب. زړه کلا په حقیقت کې د قومندان هاشم وژنتون و چې چاته به یې په زړه کې تېره کړه، نو لاسونه به یې شاته ور وتړل او د شپې به یې زړې کلا ته ولېږل، او له دې سره به یې بندي د سر تر وریښتانو ونیو. په بل لاس به یې په خېټه په سوک وواهه. یوازې یوه چغه یې واورېدل سوه. قومندان بیا وویل لکه چې نه سړی کېږي ها؟ بیا یې د هغه دواړه لاسونه د شا په خوا قات کړل او کښېکاږل. بندي چیغه کړه اوف ما کوه مړ دې کړم. هاشم یې لاسونه نور هم پسې ورتاو کړل. بندي چیغې وهلې. قومندان په قهرجن آواز وویل خبرې وکړه، د نر غوندې ووایه چې کمونیزم یم. ټولو ته معلومې چې د کمونیستي سبق تا خلکو ته ورکابه، باچا ته نه یې معلوم. چې بې لیدل بندي څه ونه ویل. په نرمه لهجه یې ورته وویل که ته وایې چې په پټه خوله به خلاصم، نه خلاصېږي، او چې وایې دا مې قبول دی چې ژوندی دې پرېږدم. هاشم د قول په دود لاس ور نه کړ، ځکه چې لاسونه یې د ده په لاسونو کې وو، او وار په وار یې تاوول. بندي یوازې چغې وهلې. د هغه چغو قومندان لا پسې عصباني کړ. غېږه یې ورکړه، ځای پر ځای یې راڅملاوه. په خېټه یې کښېناست او تر ستوني یې ونیو. په ژړغوني غږ یې ورته وویل اوس وایې که نه ها؟ د بندي له خولې ووتل هو زه حزبي وم، مړ مې که ولې راته ګورې؟ له دې سره یې هاشم ستونی پرېښود. د دروازې خواته کښېناست. په ستړي ساه یې ورته وویل ما ته معلوم وي، خو بس ما ویل یو وار ستا له خولې هم واورم. ګلان هېڅ ونه ویل. هاشم له ځایه راولاړ سو. دروازه یې خلاصه کړه. ویل د پیرهدار لا ولاړ دی. منت یې پرې وکړ.
ولې دلته ولاړ یې؟ ځه د باندې هغې بلې کوټې مخې ته ودرېږه. دروازه یې بېرته وتړله. د ګلان تر څنګ کښېناست. ډوډۍ دې خوړلې ده؟ هو. چای مای څه شی خورې؟ یا ګوره ډارېږه مه، ما خو پېژنې، زه دلته قومندان یم. زما له امره پرته مرغۍ هم پر نسي وهلی. څوک به ګل هم در باندې پورې نه کړي. بندي سترګې راپورته کړې. په نه باور یې ورته وکتل. قومندان د ده د ډاډ لپاره زیاته کړه. په ما باور وکړه، غولوم دې نه. زما خبره ده چې درته ومې څه نه درته وایم. بس سرې سترګې ګرځه. لاس یې ور اوږد کړ. د هغه بې ساه لاس یې په لاس کې ونیو. ویې ویل فقط ما ته قناعت راکړه. ولې کمونیست سوی؟ زه کمونیست نه یم، پاک مسلمان یم. مسلمان به یې یا به نه یې، خو ما ته کمونیستي راوښیه. بندي په تعجب ورته وویل څنګه در وښیم؟ زه قومندان یې خبره په خوله کې ور وچه کړه. په څنګه منګه دې نه پوهېږم. ما ته صاف بیان وکړه. سم صحیح راته ووایه چې سړی څنګه کمونیست سي. بیا پورته د کوټې بازوانو ته وکتل، داسې لکه چې شماري یې. پسې زیاته یې کړه هو ما ته وښیه چې سړی څنګه کمونیست کېدای سي، څنګه د ګناهو په کولو کې بې باکه واوسي. بندي په ټیټ غږ وویل زه ولاکه پې پوهېږم. څه به درته ووایم؟ ولاکه پوهېږم د سپیزو. زه درته وایم چې ما ته لار راوښیه او ته ځان خلاصوې. بیا ور نږدې سو، سترګې تنګې کړې، لاس یې د هغه په اوږه کښېښود. ما ته لاره راوښیه چې سړی څنګه کمونیست سي، څنګه بېخوده سي، او په دې باور پیدا کړي چې نه سوال سته او نه ځواب. لکه چې دلته پوښتنه نسته، هلته هم نسته. چې بندي څه ونه ویل، د شاته ولاړ دیوال ته داسې ودرېد لکه یوم. مټې او سر یې په دیوال پورې نښتي او پښې له دیواله لرې ایښې وې. په ارامه لهجه یې وویل ووایه مه ډارېږه، ستا غږ له ما پرته هیڅوک هم نه اوري. په ما باور وکړه، ما جذب که، ما ته قناعت راکړه. داسې څه راته ووایه چې زړه مې پرې قرار سي. له دیواله بیرته د کوټې د غولي منځ ته راغی. د بندي په اوږه یې لاس کښېښود. ویې ویل تر تا مې قربان کړې، هیڅ چرت مه خرابوه. څوک به چپ هم درته ونه ګوري. هسې چې زه در سره کومک کوم، ته هم کومک را سره وکړه. ما له دې عذابه وباسه. چې بندي په تعجب او پوښتنې په ډول ورته وکتل. ده ورته وویل هو دا څو شپې مې یو ناپېژندل سوی عذاب ځوروي. خلک ما یو بختور سړی بولي چې قدرت لرم، پیسې لرم، ښځې لرم او هر څه لرم، خو دوی خبر نه دي چې په ما څه تېرېږي. په ژړغوني غږ یې پسې زیاته کړه دوی څه خبر دي چې په ما کې وینه وچه ده، ورځ خو لا ښه ده. اوف زما شپه دې خدای نامي بني ادم ته هم نه وربیني. دا هم زما ګناه ده. یو وخت مې ویل کاشکې ورځ نه وای، سر او کال شپه وای. هغه وخت مې د شپې کار جوړ بو. دا قدرت او هسې چې وینې ټول مې د شپې په لاس راوړي، ځکه مې شپه خوښېده. خو اوس چې شپه را نږدې کېږي، زه یم کاشکې مړ سوی وای. بندي ته یې د کښېناستو اشاره وکړه. خپله هم بندي ته مخامخ کښېناست، لکه چې خبره هېره کړې وي. تنده یې په لاس ټینګ ونیو. څو شېبې چوپ و، لکه چې یو څه ور په یاد سوي وي. سر یې راپورته کړ. هو ورځ شوي. دا ژوندي خلک وینم او دنیا له شرمه زه هم ګرځم. امرونه کوم، پیسې ګټم او د ژوند لپاره نوي فکرونه کوم. خو شپه شپه. چې لاس یې موټی کړ او تندي ته یې تکیه کړ. د شپې بل وړ خوبونه وینم، داسې ځورونکي خوبونه چې خدای دې ترې وساته. د دروازې خواته ولاړ، دروازه یې خلاصه کړه. چې ویې لیدل څوک نسته، بیرته یې وتړله. ګلان ته نږدې کښېناست. په ټیټ غږ یې ورته وویل خوبونه نه دي، ښه په صحیح دي. تمامه شپه مې په خوله بلا لاس را ایښی وي. چغې مې څوک نه اوري، رنګ بلاوې وینم، ډارېږم، زړه مې چوي. بندي چوپ و، هېڅ یې ونه ویل. قومندان هاشم ته ځیر و. د هاشم ده ته پام نه و. په کوټه کې یوې بلې خواته ګرځېد. بېرته راغی، د بندي مخې ته په پلترۍ کښېناست. پخوا به خلکو ویل شیشه کې دینداره او ښه خلک ځوروي. نو ته ووایه چې دینداره خلک ځوروي، نو بیا له ما څه غواړي؟ ولې مې نه پرېږدي؟ بندي سر وښوراوه چې نه یې د نفي معنا لرله او نه د تایید. قومندان لګیا و. کاشکې یوازې یوه شیشه کوی، رنګارنګ بلاوي په رنګارنګ جامو کې راځي.
ملا صاحب وایي چې دا د هغو مړو ارواوې دي چې ما وژلي دي. چې ورته وایم څه وکم، وایي خیراتونه وکړه. خیراتونه مې وکړل، غوایي مې حلال کړل، پسونه او وزې مې حلالې کړې، بلاوې مې کمې نه سوې. اوس خو لا د غویو او وزو په جامو کې هم راته راځي. قومندان له جیب څخه د نسوارو ډبلی راویست، په کیڼ غوي کې یې واچوه، د ښي لاس په ګوته یې شاوخوا سر راټول کړل. ملا هم رښتیا وایي، هغه خلک چې ما وژلي دي د شپې ډله ډله راځي، چیغې وهي، نه پوهېږم څه وایي، څه غواړي. نسوار یې خولې ته واچول، په ډکه خوله یې وویل: مړې خو څه کوې، هغه ژوندي هم د ورځې مې له سیوري ډارېږي، د شپې هغه هم راځي او ما ځوروي. نسوار یې یوې خواته توف کړل، ویې خندل. بیګا د ولي محمد مور په تورو کالو کې راغله، تر ستوني یې ونیولم چې څومره زور مې وکاوه ځان مې نسوای ترې خلاصولی. نه پوهېږم چې په هغه جهان به مې څه حال وي. په دې دنیا کې خو د هېڅ شي په خوند پوه نه سوم، نه ډوډۍ نه میوه، هېڅ شی خوند نه راکوي، بس هسې خېټه ډکوم. دا بله ښځه مې هم اوس تر پام بده سوې ده، بس لکه بلا چې وینم. قومندان هم داسې لګیا و، دې ته یې پام نه و چې مخاطب یې خبرې اوري که نه، بس داسې ګډ و لکه چې عمرونه ورک سوي دوست یې پیدا کړی وي، ورته د خپل زړه غوټې پرانیزي. په شونډو یې نرۍ مسکا ښکاره سوه. ګلان ته نږدې سو، ویې ویل: خو رښتیا په دې ټولو تیارو کې یوه رڼا هم سته، که یې لاسته راوړم شپې به رڼې سي. قومندان خوله په خوند ورسره خوځوله، داسې لکه په خوله کې چې شیریني یا خوږه کومبل سوي. ژبه یې په دواړو شونډو راتېره کړه، ویې ویل: یو وار مې لیدلې به، زړه مې پسې تللی دی، څنګه چې نوم خماره ده هغسې خمارې سترګې لري. جمعدین مې مخې ته نسي راتللی، حتما یې لاسته راوړم، که نه وي. خپله خبره یې همدلته پرېښوده. ګلان ته یې نیغ وکتل. ولې څه نه وایې؟ څه ووایم صاحب؟ قومندان یې په سترګو ته ځیر سو. دا ووایه چې ته هم لکه زه داسې ډارېدونکي خوبونه وینې. یا قومندان هاشم په ناباورۍ سره وویل: رښتیا وایې؟ دغسې خوبونه مې تر اوسه نه دي لیدلي. آفرین، ولې دې نه دي لیدلي؟ نه پوهېږم. قومندان خپل څټ وګاراوه، په خوشحالۍ وویل: زه پوهېږم ته ځکه دا خوبونه نه وینې او ځکه نه ځورېږې چې ته بې باوره یې. که باور هم لرې، هغه د بلې دنیا په نشتوالي باور دی. بیا یې وپوښتل: دغسې نه ده؟ یا تا څومره خلک وژلي؟ ما؟ هو، ووایه څو کسه دي تر اوسه وژلي دي؟ شمېر یې درته معلوم دی که ما غوندې یې؟ بندي په زاریو وویل: والله که مې څوک وژلي وي، زه له تا تحقیق نه کوم. تحقیق داسې نه وي، څومره چې دې وژلي دي هغه ستا کار دی. ما ته دومره ووایه چې د چا ارواوې دې ځوروي که نه. بندي سر ټیټ اچولی و، لړ ځواب یې ورکړ: یا بس ما ته راوښیه چې څنګه سړی ځان له عذابه خلاص کړي. بیا یې په زاریو ورته وویل: ملایانو ته ورغلم، زیارتونو ته ولاړم، خیراتونه مې وکړل، په شپو ویښ پاته سوم، بیا هم هغه عذاب، هغه تورې بلاوې، اوس یوازې ته پاتې یې. بندي پوښتنه وکړه: نو زه غریبه څه وکړم؟ ته راسره کومک وکړه، ما له عذابه خلاص کړه، داسې لاره وښیه چې ستا غوندې نور زه هم بد خوبونه ونه وینم. بندي وویل: زه به څه ووایم؟ قومندان په بدو ورته وکتل، لکه چې په کتلو کې وایي: له تا هم څه جوړ نه سول. خو دا خبرې له خولې راونوتې. بندي یې تر ګریوان ونیو، له ځایه په شدت سره پورته کړ، په بل لاس یې د هغه ستونی ټینګ کړ. ووایه، ژر راته ووایه، ولې سمدم نه راته وایې؟ دا هم ټوله بې غیرتي نه وي، په زړه کې ډېرې خبرې لرې. بندي هېڅ ونه ویل. ان د هغه له لاسونو څخه یې د خپل ستوني د خلاصونو هڅه هم ونه کړه. هغسې غلی ولاړ و. هغه د چا خبره چورت یې هم نه و خراب. خو قومندان یې په دواړو لاسونو په ستوني زور وکړ. وایې که نه؟ ها؟ له دې سره یې د ګلان سر په سختۍ سره په ځمکه ویشت. په خېټه یې پښه کښېښوده. غږ یې نور هم قهرجن سو، داسې چې ګلان ته یې پوهېدل هم ګران و. بله پښه یې د هغه په ستوني کښېښوده. د ګلان سترګې رډې راوختې. هغه سپین پړی چې څو شپې د مخه د بندي لاسو پښې پرې تړلي ول راواخیست، قات یې کړ، د بندي په وهلو یې پیل وکړ. کله به یې ملا، کله به یې په پښو واهه. بندي یوازې زګیروی کاوه چې ښه ستړی سو، پړی لرې وغورځاوه. د دروازې خواته ولاړ، بیرته راوګرځېد. ګلان یې تر ستوني ونیو، راجګ یې کړ. نه وایې ها؟ له دې سره یې د سوکانو او لغتو په وهلو شروع وکړه. تر ګریوان یې ونیو، د کوټې له دیوال سره یې وواهه. غېږ یې ورکړه، په ځمکه یې وویشت.
بې له ځنډه یې بېرته راجګ کړ، په ټول قوت سره سوک ورخطا کړ، په پوزه یې وواهه، د بندي له پوزې وینې دارې کړې. د سپوږمۍ تر کلي خپرونې قدرمنو دوستانو، د مینې او جګړې ناول 5مه برخه دلې پای ته رسیږي. تر بیا د خدای پامان.